اتیا کلنې شخړې پای ته د ګڼو قومونو مشران په مشترکه توګه راغونډ شوي. د دوو قومونو روغه او د یوې اوږدې شخړې وروستۍ مرکه د خوست ګربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او برېخیلو ترمنځ دښمنۍ ته د پای ورځ. خوست او لویه پکتیا چې د جرګو مرکو ټاټوبی بلل کیږي، ګڼ شمېر قومي شخړې په همدې ډول ناستو هوارې شوي. نه یوازې د دوی په منځ کې فیصله وشوه، بلکې دغه به اقتصادي پرمختګ کې بیا رغونه کې او په سرتاسري افغانستان په سولنې ډېر زیات تاثیر ولري. که څه هم وړاندې یې نښتې هم ترمنځ شوي، خو له دې وروسته عادي ژوند ته ورګرځي. خفګان و، تکلیف و، طاعون و، دا خدای حل کړي انشاءالله. درې څلور پنځه مېړه ووژل وي، زخمیونو څلور پنځه وي. که له یوې خوا د خلکو باور په عدلي او قضایي ادارو تر یوه بریده ډېر شوی، خو بیا هم د لویو قومي شخړو هواري ته د جرګو او مرکو له لارې حل لارې کتل کیږي. مختلف نظامونه تیر شوي دي، نه یو خلکو ته خپل حدود ټاکلي دي، نه یې د مالي اسناد ټولو ته توضیح کړي دي، او نه تر اوسه پورې عدلي او قضایي ارګانونه په دې توانېدلي دي چې دوی ته هغه خپل حدود وټاکي. دولت هم په دې کې نیمګړی دی، او قومونه د دولت د ذوب نه چې په ټوله معنا هغه خپلو ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی، سوء استفاده کوي. د نظام د ذوب په وخت کې دوی دښتې او غرونه په خپل سر نیسي او استعمالوي. ولایتي چارواکي وایي ګڼ شمېر کې داسې لانجې ورته په میز پرتې پاتې دي چې د رغنیزو پروژو په چارو کې خنډ ګرځي. د دې شخړو په مجموع کې که دا ده او که نورې دي، د خوست په امنیت، اقتصاد، حکومتدارۍ ډېر منفي اغېز لري. دغه شخړې چې هوارې نشي، ادارې او ټول حکومت او ولس ورسره سرګردانه وي، نو زموږ په لومړیتوبونو کې د دغو ستونزو حل حتمي دی تر څو بیا رغونې ته زمینه برابره شي. د پښتني ټولنو په ګڼو قومونو کې دعوې لانجې معمول دي، خو ډېری یې داسې دي چې سلګونه کاله پخوانی یې اوسني نسل ته ورغاړې شوي. خو د هواري لپاره یې د عدلي او قضایي ادارو سربیره په جرګو مرکو هم ډېرو لانجو پای موندلی، او اوس هم ګڼ خلک خپلې لانجې د ښار هوټلونو ته په دې موخه وړي چې هلته ناست مرکچیان یې د قومي عرف او نرخ له طریقه ورحل کړي.